څيړونکو غني د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژیکي تګلارې کې بدلون د صدر اوباما د وخت نه پیل شو او د اوسنی صدارتي کاندید په وړاندې صدارتي دور کې په کال 2013 کې امریکا د پاکستان نه خریدونکو ترهګری د خپل قومي امنیتي تګلارې اساس وګرځاو. خو بیا موجوده صدر جو بایدن په کال 2022 کې پر دغه تګلارې کې د پاکستان بالکل ذکر نه کړو. څيړونکو وايي دا د دې خبرې ثبوت و چې په ستراتیژیکي او امنیتي تګلارو کې امریکا په پاکستان ځان ناغرضه کړی دی. پاکستان سنټرل ایشیا ته نږدې دی، پاکستان روس ته نږدې دی، پاکستان چین ته نږدې دی. دغه سټریټیجیک پوزیشن د پاکستان اهمیت جوړوي، خو دا اهمیت بیا اله راښکاره کیږي چې کله د امریکي سټریټیجیک انټرست په دې ریجن کې کله ډیر پیدا شي. نو موږ خو کته چې دی وخت کې امریکا د افغانستان نه وتله او افغانستان طالبانو ته حواله کو او باقي د امریکای چې کوم سټریټیجیک اهداف دي نو هغه د طالبانو په لاس حاصلای. په پاکستان کې ډیر خلک او امریکایي پاکستانیان هم د امریکای صدارتي انتخابات د پاکستان اندرونی سیاست سره تړي. که څه هم د واشنگټن او د اسلام آباد ترمنځ د سفارتي تعلقاتو خبره کیږي، خو څېړونکي وايي د واشنگټن سره په خبرو کې د پاکستان د سرفریق سیاسي قیادت نه بلکې فوزي اسټابلیشمنت دی. نو که خلک دا غني چې د یو کاندید سره به د عمران خان د تحریک انصاف په هیواد کې په اوسنی مشکلاتو کې کمی راشي، نو دا به به وخت خبره وي. یو خو ټرمپ ته چې هغه لومبې ټینیور تیر کړی دی، په هغه ټینیور کې هغه د پاکستان سره تعلقات یو خاص قسم هغه یو اپروچ هغه د میلیټري اسسټنس حواله سره کافي ډیر جسټریکو هغه چې دی. نو پاکستان کې هغه ټایم پرایم منسٹر عمران خان چې نو هغه ته یو قسم د ورنږدې شوی او کاملا هېرېس چې چونکې په الیکشن کې د هغه کمپاین رانیولې دی، په نیمه کې رانیولې دی، روان دی. نو ظاهر خبره چې هغه په اقتدار کې راشي نو هغه د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت او خاص تور سره چې کوم حکومت ناشته پاکستان کې د هغه حواله سره به د هغه کوم اپروچ چې دی هغه سافټ وي. په ریپیلېکن او ډېموکرېټک ګوندونو کې دا یو عمومي اتفاق ګڼل کیږي چې غني پاکستان چین ته د نږدې کېدو نه نشي ساري دي. خو بیا هم ریپیلېکن او ډېموکرېټ د پاکستان سره خپل اړیکو ته د چین، هند او ایران سره د خپل ستراتیژیکي تګلارې په چوکاټ کې ګوري او هم دا وجه ده چې د سنوي غټ سکیورټي او امنیتي بدلون پرته د امریکایي انتخاباتو وروسته هم د پاکستان په اړه پالیسي کې کوم زیات بدلون نه اټکل کیږي. چاینا دغه سیپیک په ذریعہ باندې گوادر دغه کول غواړي او چین نه امریکا نه غواړي چې را چین د هغې د منصوبه کامیاب شي. نو د هغې د وجې نه په پاکستان باندې یو فشار هم راځي، خو پاکستان ټول عمر دا فشار په دې طریقه باندې په شا تمبولی دی چې هغه د امریکي نور سټریټیجیک کارونه هغه وکړي. کاملا، هېرېس او ډانلډ ټرمپ او د هغوی د ګوندونو د موسمي بدلون په اړه د یو بل نه بدل نظرونه دي. د موسمي بدلون د اثراتو د ښکار هیواد په حیث پاکستان د کاملا هېرېس نه د همدردۍ او کومک تمه کولی شي، خو موسمي بدلون ته د ډانلډ ټرمپ معلوم مخالفت لوجې د هغه د ګټې وروسته پاکستان ته په دې لړ کې ترلاسه کېدونکي مشکلات د وړاندې نه معلوم دي. حميدالله، ډيوه نیوز، پېښور.